بسم الله الرحمن الرحیم. شپاړلسم نمبر حدیث مبارک زمونږ او ستاسې د الاربعین. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. په دې حدیث مبارک کې به مونږ او تاسو ته بیان شي د قهر او د غوسې نه ځان ساتل. عن ابي هريرة رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه مبارک نه روایت دی چې ان رجلا بشک یو سړي قال او فرمایل للنبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې اوصني ما ته وصیت وکا، ما ته نصیحت وکا. قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لا تغضب، غصه مه کوه. نو فردد مرارا، نو هغه سړي دا خبره څو ځله تکرار کړه چې ما ته وصیت وکا، ما ته نصیحت وکا. نو قال لا تغضب، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک به هر ځل ورته ویل چې غصه مه کوه. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، غوښتنه وکړه چې ما ته یو مهم وصیت وکړه. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې کس ته دومره لوی نصیحت وکړو په یو جمله کې چې لا تغضب، یعنی غصه مه کوه. ځکه دا غصه د شیطان د طرف نه وي، او کله چې سړی غصه شي عقل یې پټ شي، او ډیر وخت ظلم، فحش، یعنی دا ناروا کارونه د غصې نه پیدا کیږي. بعضې وخت کې څوک قتل کی، نو دا قتل څه د وجې نه راځي؟ دا هم دې غصې د وجې نه، غصې باندې کنټرول پکار دی. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا درس راکوي چې څوک غصه شي باید د الله نه پناه وغواړي، اعوذ بالله دې ووایي، اودس دې وکړي، مونځ ته دې ودرېږي، حالت دې بدل کړي، ځای دې بدل کړي، یا دې چوپ پاتې شي. که هر مسلمان دغه یو حکم عملی کړي نو کورونه به آرام وي، د امت به دا ټول چې دی دا به یو موټی وي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لا تغضب، غصه مه کوه. الله رب العزت دې خلکو چې دی صفت کړی دی، یعنی کم خلک چې دا غصه خوري یا غصه نه کوي، خپل غصه کنټرولوي، نو د دوی الله رب العزت چې دی صفت کړی دی، یعنی قهر او غصې پرهیز، د هغې کابو کول، دغه د چا صفت دی؟ دا د متقیانو صفت دی، او دوی دپاره دنیا او آخرت خیر دی. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یعنی دوی خوړونکي دي د غصې، هغه خوري، هغه زغمي، والعافین عن الناس، او خلکو ته عفو کوي، معافي کوي، او ښه وسې وي چې دغه نه مونږ بدله واخلو، خو الله رب العزت د خاطره بس دوی هغه غصه کنټرول کړي، هېڅ هم ورته نه وایي. نو په دې حدیث مبارک کې مونږ او تاسو ته دغه خبره بیان شوه، قهر او د غصې نه باید انسان ځان وساتي، لکه څنګه چې صحابي ته یې وفرمایل چې لا تغضب، لا تغضب، غصه مه کوه، دا یو بد صفت دی.